د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کښې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پښتون تحفظ مومنټ د سوري لاندې د غورځنګ د غړو نیول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې او په کابل کې د غورځنګ په ملاتړ شوي پرلط چاودنه یې غندلې. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې په جنوبي وزیرستان کښې د پښتون د ژغورنې غورځنګ ملاتړی او د واڼه سیاسي اتحاد مشر عارف وزیر دې خوشی کړی شي او ویلي د غورځنګ غړو ته د ګواښونو ورکولو لړۍ ودرولی شي. د غورځنګ مشر منظور پښتون تېره ورځ په یو ویډیویي پیغام کې ویلي و ریاستي استخباراتي ادارې د ټلیفونونو د لارې ګواښونه راکوي چې تاسو د خپلې مبارزې څخه په شا شئ، که نه وي تاسو په ضد به د دهشتګردي مادو لاندې مقدمې درج کړو او تاسو به ستاسو په خپلو خلکو بدنامه کړو. د غورځنګ ملاتړ د قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا سترشار پېښور په شمول بنو ډېره اسماعیل خان مردان صوابۍ او سوات بلوچستان ایالت سترشار کویټه سیند ایالت حیدرآباد او کراچۍ وروسته د هېواد تر ټولو ناکراره صوبې پنجاب پلیم ملتان چکدره گجرات او لاهور کې هم احتجاجي مظاهرې شوې. احتجاج کوونکو په لاسونو کې بینرې پورته کړې وې چې پرې په کابل کې په پرلط چاودنه غندلې لیکل شوي وو او د ریاست څخه د انصاف غوښته هم کوله. د خیبر پښتونخوا ډېره اسماعیل خان پریس کلب مخې ته یو ځوان اصغر وزیر وویل دغه احتجاج د غورځنګ ته په ریاستي کچه جوړ کړې شوي هتکندیو د فعالینو د نیول کېدو او تړل کېدو خلاف دی. موږ ته ډېره زیات افسوس دی د افغانستان په زمونږ کوم ورور زاهدین چې شهید شوی دی او نور چې کوم زخمیان شوي دي په هغې باندې ډېر زیات موږ غمجن یو او د دې سره خپله خواشیني ظاهروو. د هغې نه علاوه د سویلي وزیرستان واڼه کې چې عارف وزیر سردار د پولیټیکل انتظامیه له اړخه نیولی شوی دی دا د ټولو پولیټیکل پارټۍ پریزیډنټ و زمونږ په هغې باندې موږ ډېر زیات غمجن یو او د هغې د فوري طور باندې د رهایۍ مطالبه کوو. هغې سره د انور وزیر چې د پولیټیکل محرر دی هغه ټرمینیټ شوی دی د هغې د فورا بحالۍ موږ مطالبات کوو. یو بل احتجاج کوونکی شاه فیصل وویل خویندې او میندې راسره دي او زموږ د ریاست څخه د آئین لاندې خپل حقونه غواړو. هغه ویل زموږ حکومت په ضد نه وي راپاڅېدلی، ریاست د نور پوه شي او غلط ګامونه دې نه پورته کوي. په دغه رنګه نن په ټول پاکستان شي د پښتون تحفظ مومنټ احتجاج درنه کال شوی دو په 15 ځایونه چې د احتجاج درنه وشوله د پاکستان د آئین تر خلوندې میش د خپل پښتانه ورنه ته حفاظت غوړي او حکومت پاکستان دا میش اولی هم مطالبه و او نن دا هم مطالبه کوي چې پاکستان آئین تر خلوندې میش د خپل حق ملاو شي او کچېرې میش ته حق ملاو نشو یو په دغه رنګ میش د احتجاجونه جلوسونه درنه جاري وساري دي. احتجاج کوونکو ول پښتانه ویښ شوي دي او پښتون اوس هغه نه دی پاتې سوی چې تل دوی د خپلو اهدافو لپاره کارولي دي. ریاست ته کله هم چې د پښتنو ضرورت پیښ سوی نو استعمال کړي خو نور به داسې ونه شي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د سوري لاندې به دوی خپل حقونه غواړي او ترلاسه کوي به یې. باید وویل شي چې دغه احتجاج کوونکو څخه دغه اندازه کېږي چې نور دی د ریاستي کچه د سره کم زیاتی روان دي په هغې نور غلی نشي پاتې کېدی او دوی دغه احتجاج ته یو پاسون شکل ورکوي. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي، ډېره اسماعیل خان.